السلام علیکم. غواړم نن د چکې یا لډو گیم ډیزاین اول او هم ان شاء الله کوشش کوم چې تر پای پورې دا تعقیب کو. تقریبا 15 ویډیو ته ضرورت لري. څه رقم دې ته بیا انیمیشن ورکولای سو او څه رقم کولای دې ته موشن حرکت ورکو، لیفت رائټ ایکس کوارډینیټ وای کوارډینیټ باندې. ان شاء الله ډیر آسان ده. خو لومړی ځل کې موږ ډایس کریشن ته راځو. څه رقم کولای سو چې یو چکه به راځي، نو دغه لپاره موږ اول دلته راځو رینډ بټوین فنکشن کاروو. رینډ بټوین دا یو فنکشن ده چې بوټم پارامټر کې موږ نو وایي ټیټ به حد اقل څو راځي، یو به راځي او لوړ به څو راځي، شپږ. خو دا فرموله چې کله ایکسل اتوماتیک کالکولیټ کوي، یعنی کله چې یو فرموله کالکولیټ کوي نو دین اتوماتیک دا رینډم ګډوډ نمبر راپورته کوي و تر 5 پورې، تر 6 پورې. یعنی دا چې به یو ځل به 3 چکه، بیا به 15 سي، بیا یو کنه. دا چکه حالت ده. کله چې دا چکه سي نو دلته یو سي نو باید په دې کې و نقطه راته وشي. کله چې 3 سي نو دا لاین دا دلته باید راته وشو. کله چې 6 سي نو دغه 3 او دغه 3 باید دلته یو نقطه راته وشي. کله چې 15 سي یو دلته به یو شو دل کې څلور په دې کو جانو. کله چې په دې کې 2 سي نو یو په دې نقطه کې، یو په دې نقطه. کله چې 3 سي یو په دې نقطه کې، یو په دې کې، یو په دې کنه، او تنا یو په سنټر کې ده. نو د دې لپاره زه کنډیشن کاروم. کچيري دا یو سي دلته لیونه کنډیشن ورته کاروم. اف کچيري اور کنډیشن کاروم چې په دې شرطونو کې یو هم ترسي نو دا حالت تی راته غوړه کوي. اف کچيري اور دا مساوي سو لیو سره او G2 مساوي سو ل 3 سره او G2 مساوي سو ل 5 سره، نو په دې وخت کې ماته L پرینټ وا. L کې سمال لیټر کې، کیپټل لیټر کې بیا سمایلینګ پیس تر کوي، په سمال لیټر کې به ټایپ کوي او که نور بلو ام پی ټي پرېږده. بیا به راځو دلته به کو دلته چې شپاږي کنه 2 زه د کنډیشن ورته اف کچيري اور G2 مساوي سو ل 6 سره یا G2 مساوي سو ل 15 سره یا G2 مساوي سو ل 4 سره یا G2 مساوي سو ل 3 سره او یا هم G2 مساوي سو ل 2 سره. په دې وخت کې ماته L پرینټ وکنه بیا څه مراد پرینټ. په دې کې هم دا شرطونه دي. په دې کې بیا خالی د 6 په ټایم کې به شي. نو زه اف کچيري دا G2 دا یو کنډیشن لري بس خلاص. دې ته اور کنډیشن ضرورت نس. مساوي سو ل 2 سره نو بیا L پرینټ وکنه بیا ماته څه مو پرینټ او دا فرموله را کنټرول سی کوو او کنټرول وی کوي. د G2 په ځای باندې ادرس آی ده، نو موږ دلته G2 ورکو ځکه هغه ریلیټیو ریفرنس ده. صحیح سو. او عیني دلته راځو. دلته د 4 په وخت، د 5 په وخت کې او د 6 په وخت کې باید شروع سي نمبر. اف کچيري G2 اور کنډیشن کاروم. G2 مساوي سو ل 4 سره، G2 مساوي سو ل 5 سره، G2 مساوي سو ل 6 سره. نو په دې وخت کې L کنه بیا سم پرینټ و. په دې کې به څه رقم کنډیشن ورته کارو. د 2 په وخت کې، د 2 په وخت کې باید دلته پرینټ ونیسو. اف دا مساوي سو ل 2 سره، اف دا مساوي سو ل 6 سره. دلته راځو بل دا هم هغه وخت ښودل کېږي که چیرې دوی اور اف که G2 مساوي سو ل 2 سره، G2 مساوي سو ل 3 سره، یعنی په دې کې 3 ولیکل شو کنه، او G2 مساوي سو ل 4 سره او G2 مساوي سو ل 5 سره او G2 مساوي سو ل 6 سره. نو په دې وخت کې ماته L پرینټ وکنه بیا څه ما پرینټ و. دلته هم دا شرط ورته ځدم اف که چیرې اور دلته دا ورته وایم اف G2 مساوي سو ل 6 سره ل 4 سره، G2 مساوي سو ل 5 سره، G2 مساوي سو ل 6 سره. نو په دې وخت کې ماته L پرینټ وکنه بیا څه مراته پرینټ. اوس دې ته وینډینګ فونټ ورکوم. دلته راځم وینډینګز ریسایز کوم. بس زه دا کالکولیټ فرموله چې کوم شی کار کوي.
5 1 2 6 3 5 6 5 1 2 5 3 4 6 ټایټ کار کوي ان شاء الله. د دې لپاره به یو بټن اخلو موږ راته چې بټن په اساس موږ کوډ کوو ترڅو پوری دا ډایس وچرخیږي. تاسو دې ته انیمیشن هم ورکول سي، یو پکچر به راواخلئ هغه به انیمیټ کوي د لوپ په ذریعه باندې، یا هغه ته سټارټر په اساس باندې ډیوریشن ورزیاتوي او کمولی سي ترڅو پورې هغه سلو ډیوریشن وکړي یا فاسټ. او دلته رایټ کلیک ور باندې کوو او دې ته ایډیټ ټیکسټ ورکوو او دې ته وایي ډایس او دا سنټر ته کوم. دلته الاینمنټ ته دې راځم داسې او داسې او ریسایز کوم یې هم او ریډ کلر نه بلکې بولډ کلر ورته ورکوم، بلیک کلر ان بولډ او دا سلیکټوم ریسایز بولډ او دې ته یو شیپ نخلم ډیزاین کې ټیکس پچینیږم داسې زه راځم دې کې په دې باندې کله موږ رایټ څنګه کلیک ور باندې کوو باید هغه ډایس وچرخیږي نو اساین ماکرو کوي ورته او دلته راځو نیو ماکرو ورته اخلم. په دې کې سمپل کوډ ورته کوم، فقط اپلیکیشن باید کالکولیټ سي، اپلیکیشن ډاټ کالکولیټ بس اینا